سلامونه حولي کې هیلهمند یم چې جوړ او روغ په یاست. د عمران خان ګوند په لغوه کېدو باندې دی. د پاکستان پوځ په دې لټه کې دی تر څو د عمران خان د ګوند مشران چې دی هغه مجبور کړي چې پاکستان پرېږدي او نورو هیوادو ته ولاړ شي، او که پاکستان پرې نږدي نو دوی په یو ډول باندې کوشش کوي چې دوی بیخي له منځه یوسي، مړه یې کړي. او په دغه ټول موضوعات په دغه ورځ کې قاسم خان سوري چې یو وخت د پاکستان د پارلمان مشري هم په غاړه درلودله، دغه خبرې کړي دي. دا ځکه چې په دغه ورځ کې د پلان هم همدغه و چې قاسم خان سوري باید ترور کړي او هغه د پاکستان پوځ هغه له منځه یوسي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې عمران خان ګوند ولې پاکستان لپاره سرخوږی دی او پاکستان پوځ ولې غواړي چې عمران خان ګوند له منځه یوسي. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. یو خبره تاسو ته کوم چې هغه باندې تاسو اول باید پوه سئ. عمران خان په هیڅ وخت کې ځان ویل نه و چې زه پښتون یم. دی همیشه دا وایي چې زه پاکستانی یم او په پاکستان باندې زه ویاړ کوم او دا او هغه. مګر د پنجاب میډیا چې ده هیڅ وخت هم دته عمران خان ویلی نه دی، دته عمران نیازي ویلی دی. یعنی عمران خان نیازي ورته وایي. دا نیازي ځکه ورته وایي چې مطلب دا ټول پنجابیان ته ښکاره کړي چې دی پښتون دی او دی پنجابی نه دی. نو د دې دغه پښتونتوب همدغه ته د سرخوږی جوړ کړی دی. د پنجاب پوځ چې دی واخیستی په کور باندې کښېنولو، اوس چې په زندان کې واچولو، او اوس هم چې دغه کوښښ لري چې دی له منځه یوسي. د اصلي ستونزې همدغه ده چې دی پر قوم باندې نیازی دی او پښتون دی او دی افغان دی. نو د دغه اصلي ګناه ده. او ورسره که تاسو وګورئ دا د قاسم خان سوري دی، دا په اصل کې د کوټې دی او دی د کوټې څخه ځان یې پارلمان ته کاندید کړی و او په پارلمان ته ورسېدی. بیا تر د پارلمان تر مشري پورې هم د پاکستان د پارلمان تر مشري پورې هم ورسېدل. مګر دغه ورځ کې خبره دې ځای ته ورسېدله وه چې دا بیچاره دې ته مجبوره سو چې د کوټې د خوا اول کې کندهار ته ځان انتقال کړي او هغه هم په داسې خواري ډول باندې ځان انتقال کړی و چې هلته د پاکستان د پوځي هډو څخه په یو ډېر ماهرانه ډول باندې ځان یې تېر کړی و کابل ته، کندهار ته. بیا د کندهار څخه هلته بعضو هېوادوالو افغانانو اخیستی و، د دې پاسپورټ یې هلته وړی وی. د خروجي هم د پاکستان په داسې کې والې وه د پاکستان خوا کې، او بیا د دخولي په افغانستان کې والې وه او پاسپورټ یې راوړی و. بیا دی وړی و د کابل د میدان څخه دی راسته دوبۍ ته انتقال کړی، بیا د دوبۍ څخه دی انګلستان ته ولاړل. اصلي ستونزه هم همدغه ده چې دی هم پښتون دی، عمران خان هم پښتون دی، او د عمران خان ګوند مشري چې دی که دغه ټول مشران چې وګورئ که هغه همدغه اوس وګورئ دا څه مشري چې ده دا د پښتنو سره ده. نو ځکه یم ستونزه په دغه پیدا کړې ده چې دا ګوند باید مکمله لغوه سي. دا ځکه لغوه سي چې دغه ګوند په پنجاب کې هم ځای لري، په داسې کې هم ځای لري، په سند کې هم ځای لري، په بلوچستان کې هم ځای لري، په پښتونخوا کې هم ځای لري، او اوس 90 کرسي 90 چوکیانې په پارلمان کې لري. نو دا یو لوی لاسته راوړنه ده او دا هم د پنجاب پوځ دپاره یو سردرد جوړېدلی سي چې هم یو پښتون او چې بیا د دوی د ګوند رهبري ته هم چې راسي، د دې ګوند رهبري ته هم چې بیا راسي، دغه رهبري هم ټوله د پښتنو ده. که څه دغه ګوند ګوره په اول کې ټوله د پنجاب د استخباراتو په مټ باندې جوړ سو او د پنجاب د استخباراتو په زور باندې جوړ سو، تر څو دلته ENP له منځه یوسي، تر څو د پښتونخوا ګوندونه له منځه یوسي، د پښتنو نور ګوندونه مکمله ختم کړي. خو دا ګوند دومره قوي سو چې آخر کې د پنجاب حاکمان ته هم سرخوږی جوړ کړ، د سند حاکمان ته هم سرخوږی جوړ کړ. نه یوازې د پښتنو مشران دپاره، که څه اصلي هدف همدغه و چې د پښتنو د مشران دپاره دی جوړ کړي، د پښتنو مشران د کوم ګوندونه چې دا له منځه یوسي. خو په آخر کې خبره دې ته ورسېده چې دی یو غټ قدرت جوړ سو، او دی چې غټ قدرت هم جوړ سو، او هلته هم د امریکا استازي مستقیم وویل چې ابسولوټلی ناٹ، یعنی په هیڅ عنوان باندې زه د امریکا سره د غلامي او باداري اړیکې نه غواړم. او د ډیرو وروسته د ډیرو د جنګونو او د ډیرو وختونو وروسته عمران خان په لومړي ځل باندې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته ټلیفون هم کړی و، او هغه ته بیخي ویلي وه یعنی چې زه چې کوم خبره کوم زه یو پټان یم. د ده ویډیو وګورئ، د مودي ویډیو تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ، نوشته کې مودي آی ایم پټان داسې سرچ کړئ چې MODI د هغه او بیا AM بیا پټان ورسره نوشته کړئ، یعنی مودي پټان. دا چې سرچ کوي نو دا به هغه ویډیو تاسو ښکاره کوي چې نریندرا مودي وایي چې ما د عمران خان وویل چې
زما خبرې د نورو صدر اعظمانو د خبرو سره ډېر فرق کوي دا ځکه چې زه پټان یم زه پښتون یم زه افغان یم نو یعنې ما باندې اعتبار وکړه حفظه ده او د دې د او چې کله هم د په قدرت باندې ورسېدلو نو د دې قدرت خبره دې ته ورسېده چې د غوښتل چې خپل اړیکې د غربي هیوادو څخه قطع کړي او دلته دا کوم نظامي حکومتونه چې پنجاب په لاس کې نیولې دي هر ورځ کې حکومتونه نسکوروله دا اردو لغوه کې نو د ډېر پلانونه درلود خو دا ټول پلانونو سره دی واقع د حکومت نسکوره کړه او دی په زندان کې واچولو او امکان له دې شته چې دی په زندان کې هم له منځه یوړل سي د بل خوا اوس هم د دې ګوند مشران چې دي که تاسو وګورئ همدا اوس د ګوند ټوله رهبري د پښتنو سره ده او ټول رهبران پښتانه دي که هغه قاسم خان سوري وي که هغه دا نور کسان دي دغه ټوله پښتانه دي او پنجاب پوځ چې دی د همدغه ځای څخه ویره لري ځکه چې دغه ټوله پښتانه ګوره یو ورځ کې یو پنجابی سیاسي کس هم دی هغه د جیونو سره مرکه هم لري که تاسو په یوټیوب کې شاید ویډیو هم پیدا کړئ هغه وایي په پښتنو باندې ځکه اعتبار نشو کولی چې پښتانه چې هر څومره پاکستانیان سي هر څومره هم چې ګلخانان سي چې یو ورځ کې ورته ټینګ سي ورته چې ډیورن منې هغه وایي نه منم یعنې معنا دا دی چې هر رقم ګلخان هم ځینې جوړ کړي هر څومره بې غیرته هم کي مګر بیا هم چې یو ورځ کې خبره رسمي ته راله چې ډیورن منې هغه وایي نه زه ډیورن نه منم زه افغان یم او خپل په افغانتوب باندې فخر کوم زه نو دوی په دغه باندې پوهېږي چې هر رقم پښتون چې ما ځکه د پښتون دیني پکښې کو هغه د پنجاب سره دوست نسي کېدلی او د پنجاب دښمن دی نو ځکه دا د دوی ګوند پسې اخیستې دي که مشران هم هغه د په خیبر پښتونخوا کې څو دفعې په شهادت ورسوله همدا ډول په کراچي کې د مشران مجبوره کړه چې پاکستان پرېږدي په قاسم خان سوري چې په بلوچستان کې یو ډېر قوي څیره وه چې دی هلته پارلمان ته هم کامیابه سو او ډېر ښه بااستعداده سړی و همدغه و چې بیچاره مجبوره سو او راغی خپل خاورې ته افغانستان خپل پلارنۍ خاورې ته راغی همدغه پلارنۍ خاورې او همدغه افغانان چې د وروڼه وه دغه یې واخیستلو په عزت باندې دلته په افغانستان کې وساتلو بیا یې د کابل څخه ولېږلو ډوبۍ ته او د ډوبۍ څخه بیا ولېږلو انګلستان ته ولېږلو نو دغه ټول مرستې نو دوی په دغه د پنجاب پوځ په دې باندې بالکل په دې باندې پوهېږي چې عمران خان دی که اسفندیار ولی خان دی که محمود خان دی که هر څوک دی دا باید نور په قدرت کې رانسي یعنې پښتانه نور په پاکستان کې دوی غواړي چې د تل لپاره دوی د قدرت څخه ختم کړي همدغه دی چې پر پښتنو باندې فشارونه اقتصادي فشارونه بدبختي فشارونه راوړي تر څو د دې د دوی ولادتونه هم کم سي دوی خپل اولادونه هم نور کم راوړي د پښتنو نفوس کم سي د یو خوا جنګونه راوړي د یو خوا بدبختیانې د بل خوا اقتصادي فشارونه د بل خوا همدغه رواني حالتونه پر پښتنو راوړي چې د دوی نفوس کم سي او سبا ورځ کې د افغانستان دعوا دوی ونه کړي نو دا په دې باندې دوی خپل هم پوهېږي چې د پنجابیان یو ورځ هم پښتون ته حکومتولي په لاس ورکړي نو دا معنا دا ده چې لوی افغانستان جوړېږي د دوی ټولو پنجابیانو دغه نظر دی دوی وایي چې هېڅ پټان د پاکستان دپاره دوست نسي کېدلی یعنې هغه د خپل د دوی خپل پښتانه چې هم ورسره دي دوی پر هغه باندې هم اعتبار نه لري دوی په دې باندې پوهېږي چې دا خلک په اخره کې بیرته افغانان دي او دوی د افغانستان دي نو دغه ورځ کې خبرې ډېرې توندې سوي دي چې قاسم خان سوري هم یو څه خبرې وکړې چې پر ګوند باندې فشارونه ډېر دي او ډېر مشرانو ته اخطارونه ورکړي چې باید ګوند پرېږدي که نه تاسو وژنو څه کوو نو دا هغه حالت دی چې ټولو ګلخانانو ته زه دا پیغام لرم تاسو ته وایم چې ستاسو اول او آخر افغانستان دی تاسو خاوره افغانستان ده تاسو د پنجاب نسي کېدلی او پنجاب ستاسو دوست نسي کېدلی نو دا په خلاصو غوږو واورئ نو ناحقه د پنجاب دپاره مه ګډېږئ او پنجاب هېڅ وخت ستاسو ورور نسي کېدلی ستاسو دښمن دی دا د نن ورځې ویډیو هیله مند دی چې څه ترلاسه کړی اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه